علیزا سحر د واده ویډیو در سره شریکوم او علیزا سحر چې کوم ناروا کار کړی او دغه کار یې چا سره ولې کړی او اوس داسې څوک پیدا شول چې دې سره یې واده وکړو. دا هم یو ډېر اهم خبره ده، یو ډېر اهم سوال دی. نو که تاسو خبرونه کتل غواړئ، که تاسو مکمل ځان خبرول غواړئ، نو موږ سره تر اخره پاتې شئ. علیزا سحر به تاسو ډېره ښه پېژنئ ځکه چې د څو ورځو نه په سوشل میډیا باندې ډېره زیاته وایرل ده او د هغې داسې یو نازیبه ویډیو راغلې وه چې د دغه ویډیو د وجې هغه نوره هم مشهوره شوه. او ځینې خلک داسې هم وایي چې دوی داسې سټنټ د خپل ځان د مشهورتیا دپاره هم کوي چې دوی په سوشل میډیا باندې نور هم مشهور شي، د دوی ویوز راشي او خلک د دوی ویډیوګانې وګوري. نو چې د کله نه د دې د دغه ویډیوګانو خبره شروع شوې ده یا د دې غلطه ویډیو راغلې وه، نو دې بیا په خپله هم په یوټیوب چینل باندې بیان ورکړو چې زما کردار کشي کېږي، زما د بې پرده کولو، د بې حیا کولو یا زما د حیا اخیستلو کوشش کېږي. خو د دې د حیا اخیستلو کوشش یې چا هم نه دی کړی. دا په خپله دومره ذلیله ده چې خپل ځان یې بربنډ کړی دی، خپل د جسم ټول نمایش یې یو چا ته په ویډیو کال باندې کړی او بیا چې کله هغه دغه ویډیو راخیستې ده هغه په سوشل میډیا باندې وایرل کړی، ټولو خلکو وکتله. نو بیا دې د خودکشۍ کوشش هم کړی دی او دې هر څه کړي دي. خو درنو دوستانو، دغه کوم کس چې دې سره واده کړی ویل کېږي چې دا د دوی د خاندان نه دی، د دوی خپل کس دی او ده هم ورسره ځکه واده کړی چې پیسې به پرې ګټي. یعنې تاسو ته خو معلومه ده د علیزا سحر یو چینل دی چې په هغې باندې زرګونه لکونه ویوز راځي. نو تاسو خپله اندازه ولګوئ چې دا به د میاشتې په زرګونو تعداد کې پیسې ګټي او ښه په سور کې ده. نو هر سړی ورته صرف د دې دپاره هم واده کوي چې دا ورته پیسې وګټي. په سوشل میډیا باندې نن سبا دا کارونه ډېر زیات شروع دي چې خلک دې ته نه ګوري چې دا حیادار ده یا بې حیا ده، صرف دې ته ګوري چې ښځه پیسې ګټي، هغه که په هره طریقه وي. خو دا کارونه بیا په پنجاب کې ډېر زیات دي چې څوک د چا د عزت دومره خیال نه ساتي، بلکې که پیسې ورسره وي او پیسه دار وي نو بیا ورسره واده هم کوي او هر څه کوي. نو دوی حق خلک به ورسره هم د پیسو دپاره واده کړی وي.